نن یو بل صفت ذکر کوو چې ته ویل شي عقیده. عقیده سره ویل شي ایمان سره ویل شي. د دوړو مابین کې فرقونه سره او د دې تشریح د قران او سنت نه او د سلف په دې مثالونو باندې ذکر کړی شي د لپاره د محبت د شوق او دغه عقیده به کوم شینو باندې ګډوډي کمزوري کیږي او د دې ایمان پیدا سره د عقیده دا ټول خبره ډېره مزیدار دي. زه ګډیر انسانان د څه خبره کوي چې زموږ عقیده الحمدلله خدا زموږ ایمان الحمدلله خدا کوي شړې ودرېږي او غیر مسلمي او موږ له دې خبره وکړي چې تاسو د عقیده او د ایمان په مابین کې فرق څه دی. عقیده سره ویل شي او ایمان سره ویل شي. د دې وجنه علم دا خبره ذکر کوي یو سړی به تور مثال هغه خلکو له کجوره او خرما دی خو خپل خړلند نو سمو خیال چې دا به په لذت او خوند باندې پوي شي. بل تر باندې سړی دی واغد نکاح ډیر فضائل بیان یو دغه خوندونه او لذتونه خو لیکن په خپل دی وړاندې شوی دی دا به اچردم دغه په قدر باندې پوي نشي. نو په دې ویل کې چې اساسي بنیادی خو دې دا ټول 350 باندې باندې عاطف دي او دا ورته موقوف له دا ورته تهدب دي اساس دي. هغه دوه خبرې دي توحید او ایمان عقیده او ایمان. ځکه مخکې په مکارم الاخلاق کې موږ تاسو یو خو ذکر کړو خو د ایمان دلته به ذکر کېږي عقیده نو دوه مابین کې فرق به شي. اهل علم فرمایي عقیده اصل کې اخستل شوی د دې خبره نه من عقد القلب على الشيء چې دازله په یو شی باندې راټول شي راوتړل شي. اې دې څه معنا ده یو سړی تصدیق کوي په دې خبره باندې چې الله عزوجل د ټول مخلوق تربیت کوونکی دی. د عرش نیولې در پرشه پورې چې د څومره مخلوقات دي د ټول رب العالمین له محتاج دی په تربیت کې په پیدا کولو کې او دغه په اثر اچولو کې. اگر رب دغه معنا ده د هر چې د ملک راغی دغه وجه ده چې هغه وخت کې علماو د قران او سنت صحیح مطالعه لرل نه او کچا لرل ما کما نو دې دهری بچرته ومنه یو میوه را واخسته یو ماشینو به مکتب کې ور کړو ویل کدا تعالی چا در کړو وتا وي اسه د مسلمانانو لګی دي چې ور کړو والا الله دی کوم دی الله کوم ځای کې دلته ناس دي. کچرته وسړی په قران او سنت باندې پوی نه غو دهری لدی چې جواب ورکړي چې رب العالمین دا معنا ده چې اسباب د پالنې الله پیدا کړی دي په دې کې اثر الله اچولې دی او دغه نور سبه د انسانانو لپاره د تربیت مسله برابر کړی ده. عقیده دا معنی چې الله عزوجل د ټول مخلوق تربیت کوونکی دی. په دې کې کنور دی په دې کې انسانان دي په دې کې پیرین دي په دې کې عام حیوانات دي په دې کې هواګان دي په دې کې غرونه دي په دې کې دریابونه دي ملائکه دي. او عقیده ته ویل شي چې انسان بده شي عقیده ساتي چې د دې ټول مخلوق حقدار د بندګۍ اکی واځي رب العالمین. هیڅ څوک زموږ الله سره بری صفات کې شریک شته نه. ملائکه له رکوع سجده نشي کېدی پیغمبر له رکوع سجده نشي کېدی انسان له رکوع سجده نشي کېدلی قبر له رکوع سجده نشي کېدلی د ملک او بادشاہ له نشي کېدی بلکې رامدد شویل رکوع سجده کېدل داغه په نامه نظر او نیاز داغه سره بزړه کې محبت پنه د معبود هغه شی نو یو الله په دې اسمه کې باندې چې قانون منل کېږي د یو الله. او عقیده دې ته ویل چې انسان بده شي عقیده سره چې څومره مخلوقات دي دا ټول زموږ الله په دې لاس دي بده کې زموږ رب العالمین قدرت دی ید د رب العالمین صفت دې کوم چې داغه د شان سره مناسب دا ټول د الله په تصرف کې انسان به دې لفظ کې تاویل تحریف تشبیه نه کوي چې د ید نه مراد قدرت نه څومره مخلوقات برنه نیول لاندې پټ کارا په دې ټول باندې رب العالمین تصرف دې زمونږ الله چې دې انسان او د دې مخلوق په باره کې څه وغواړي هغه به کیږي. دې ته ویل شي عقیده د الله پیدا کول کړي او د الله ډېر لوی دی د الله چې وغواړي هغه کیږي او چې ونه غواړي هغه نه کیږي. عقیده دا معنی انسان به تصدیق ساتي چې الله عزوجل رسولان را لګلي دي او دا حق دی انبیاء را لګلي دي او دا حق دی د انسانانو د تربیت لپاره او په دې ټول انبیانو کې ورسنه نبی چې هغه زموږ استاد مشر محمد صلی الله علیه وسلم د نور سه هیڅ بل داوود پیغمبر چې وکړه غو ناروا ده
حدیث کې راځي دیش دغه کسان به پیدا شي چې د نبوت دعوه به وکړي خو لیکن دا ټول دروغجن دي او د دجالان دي. دغه خبره به تاسو نه پیش کړي چې نه به تاسو ورېدل نه شاسو پلار تصدیق مکوئ چې موږ نه ورېدل زموږ پلار نه ورېدل نو به خو دې علم زده کول پکار دي. معنا دا د شریعت نه خلاف دي او دا معنا چې څومره احادیث دغه علماء په دې کتابونو کې راجمع کړي دوی به دغه خبره تاسو نه وکړي چې بالکل دغه احادیث نه دا مخالف سړی به دا عقیده ساتي رسول الله حق رسول نبی زموږ نبی ملک حق دې زموږ د الله مخلوقات دي. ابن کثیر لیکي د کرام الکاتبین نه راپدې خو د هر انسان د تربيت لپاره او د غره حفاظت لپاره تقریبا 60 ملائک رب العالمین مقرر کړي. یو اثر کې راځي موسی علیہ السلام رب العالمین ته پوښتنه کوي ویل یا رب من معك في السماء زما رب دې بر اسمان کې سره څوک دي؟ قال ملائکتی شمیرې څومره دي؟ وې دولس قومه وې د یو قوم شمیر څومره دی په دې دنیا کې د خاورو د شګو چې څومره ذرات دي یو قوم دومره شمیر لري دي سره شولس جمع شي دا به څومره مخلوقات دي څومره لوی. د جبرئیل علیه السلام مبارک د محمد رسول الله صحیح ارشاد دی صلی الله علیه وسلم وشپک سو وزر لري کو چرته دا یو وزر کولاو کې مشرق او مغرب ټول لاندې کوي شپک سو وزر بعض د شمالک د وخت د نرمینه د اوږي پورې دغه وسو وکاله مزل د زنګون د سترګې لاندې د خنګری پورې وسو وکاله مزله او قرطبی رحمه الله به دا خبرم ذکر کړی دا چې په ورځ قیامت به دا ګرد د شمالای کې د اوږي سوري د مشرق او مغرب په اندازه باندې دی تمره لوی مخلوق. انسان چې ګره په دې مخلوقاتو کې سوچو کې او به رب العالمین په دې عظمت کې سوچو کې نه د خپل بندګي ورته شي معلوم نشي هم څومره خوشاله یو دوه رکعات مونږ کوو چې درس تدریس وکړو یو ځکه دعوت وکړو کوم روپې صدقه کوو بالکل داسې خوشاله او جرمو خو جهان وران کی دغه مخلوقات رب العالمین شته چې دغه حساب یوازې اغله معلوم دی او دا ټول رب العالمین بندگی کوي د ذری په اندازه باندې مخالفت نه کوي نو موږ به څه موږ به بندگی څه سره ده دینا چې الله عز وجل موږ تاسو ټول انسانانو له بدقه مخلوقات باندې اوچتواله فوقیت را کړی دی اوس بندگی وکړه ده جنت حق دی اور حق دی. معتزله په دې باندې انکار کوي جنت او جهنم چې الله پیدا کړی نو څه پیدا سده پیدا د مؤمنانو ارواح جنت ته چې د کافرو ارواح چې جهنم لا دا بڑا څه یخنو د ګرمۍ د جهنم دی او کم یو شی چې تیار کړی شي نو خلک تیزه تیریږي په نسبت سره اغله چې الله تیار شوی نه ده. څه مطلب ته په یوځای کې سزا د چا لپاره مقرر کا او به اعلان د خلکو راوکا کدا کار شاو کې وردا د سزا د سړی چې هغه سزا ګوري د ډار ماغې زره نه ورچی اې دې عظمت اې دې لوی به رسول الله تشریح کړی رسول الله علیه وسلم او دا کتابونه رب العالمین را لګری دي چې بده کې اساسي بنیادی تفسیری چې موږ د هغه په ایمان باندې مکلف یو قران د انسانانو د هدایت لپاره قیامت براشي دي ته ویل شي اسلامي عقیده دا کارونه چې څوک لري د دې باره کې چې څوک عقیده ساتي دا سړی مسلمان دی او د شي انسان به همیشه به د اور کې نشي پاتې کېږي ټیک د کومه ګناه چې کړي د اور به ورزي مگر هغه انسان چې رب العالمین باندې شرک وي هغه به ابدي په جهنم کې پاتې دی. او الحمدلله زموږ شوسو د عقیده ده الله رب العزت د ټول مخلوقات تربیت کوون کړي د دې معبود دی د په دې لاس کې د الله د ټول مخلوقات قدرت تصرف دی څه شي وغواړي کېږي څه شي ونه غواړي نه کېږي. رسولان حق دی ملائک حق دی جنت حق دی اور حق دی کتابونه الله رب العزت را لګلي دي قیامت حق دی داس موږ شو ټول عقیده دا کنه ده اې دی وجنه د شي عقیده چې کله موږ لرو کوم موږ اول جهنم لزونه او کشر ته لاړ شو نه وخت د پاره به موږ الله رو باش دا عقیده ده په دې عقیده کې تغییر هم نه راځي. صحیح حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وان الشیطان د ابلیس نو امید ده من د دې خبره نه چې په جزیره العرب کې داخله دغه بندګي وکړي ولكن في التحريش بينهم مگر دومره خبره ده چې مسلمانانو مابین کې اختلافات ابلیس پیدا کولې شي. تاسو ګورئ څومره اختلافات حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د الله نو دعا وغوښته الله زما په قوم باندې څوک مو مسلط کوي چې بيخي وباسي الله عز وجل ویل درست سره وې دې باندې شقات سالم راول شي د لوګي نه مړ شي ودام درست سره یلا وې د خانه جنگي نه وساته الله رب العزت ویل شي دا نه کوم په نو به کې بدوي کوي. ګور زموږ په عقیده کې رسول الله فرمایي تغییر نور نشي راتلی خلق په جزیره العرب کې د ابلیس بندګي نه کوي خو مگر د ابلیس بده شي خوري کوي چې د جزیره العرب د خلکو مابین کې اختلافات دی بل سره کې نه بغزونه قتلونه ورانه نه جوړي کی دا خو برځه کې به کوي شي. بل حدیث کې دا راځي ابلیس نو امید لري د خبرې نه چې تاسو په دې کار کې دغه بندګي وشي
خو مگر دومره خبره ده ولکن له طاعه تاسو بعضی کارونه سپک غنی باغې کې د ابلیس علیه لعنت تابعداري وشي نظر د شغه راځي شي مثال غبده ډیر احادیث دي چې هغه دلته به خبره باندې چې موحد انسان چې شرک نه کوي د رب العالمین سره ورسره دغه توحید نه بعض انسانان به د عقیده ساتي چې د عقیده د چا وی د اوچت درجه د ایمان لره شیدل دي د ځان له موحد وي په دې باندې به فخر کوي خو په دې نه پويږي چې د ایمان ویل شي سلام دغه وجه نظم الله قران کې فرمایي وما كان لنفس ندي مناسب یو نفس لرا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر دا چې ایمان راوړي د الله په امر شکر به دی وباسي دا موږ تاسو نن د ایمان والایو د قران او سنت والایو د الله او د الله رسول عظمت موږ په زړه کې لري د قران او سنت رسول لمن کینو په الله رسول باندې خپکیږو مؤمنانو باندې خپکیږو دا چرته موږ عریضه نه کړې نه پلار نه کنه موږ چرته دا پاتې ده ته رب العالمین یو خصوصي فضل چې موږ تاسو باندې وش دنیا کې به قدر قبر کې به قدر میدان د حشر کې مسله ده ويجعل الله ګرځي دا ګندګي الذين لا يعقلون چې کوم انسانان به عقل دی پاغي انسانانو باندې ګندګي ورګرځي معنا شرک بدعت نور ګناهونه ایمان سره ویل شي عقیده خو الحمدلله تاسو معلومه کړه چې الله معبود دی الله رب دی الله الہ دی د ټول شی اختیارمند دی چې وګړي کیږي چې ونه غواړي نه کیږي رسولان را لګري حق دی ملائک حق دی جنت جهنم حق دی کتابونه را لګري حق دی قیامت حق دی ایمان وسره ویل شي د دې وجه نه تاسو کول پکار دي تاسو موږ څه مقصد دی په دنیا او آخرت کې زموږ د کامیابی سبب دی او الله عزوجل چې موږ په دنیا کې پیدا کړو د دغه خبرو لپاره پیدا کړی ایمان دې ته ویل شي یو سړی تعالی چې زموږ د عقیده زموږ د ایمان او د عقیده ملګرو یمنګ د ایمان او د عقیده رونه یو او یو يهودي او نصراني تعالی راشي چې لکه عقیده سره ویلې شي ایمان سره ویلې شي بس موږ په دې شی وایو شری یو شی دی نه فرق دی بده عقیده هغه ایمان دا نوم دی د دې خبرې له امتلاء القلب من عظمت الله عز وجل چې انسان به خپل ځل کې د رب العالمین عظمت وردل نه شي مداخل شیطان کې لیکي ابلیس علیه لعنت په دریش طریقو باندې موږ تاسو باندې برید گزارګی لاندې کيم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي یو طریقه په کې دا چې د دشمن د مسلمانانو د دشمن عظمت يهودو او ډېر خطرناک نسوارا ډېر خطرناک دي ډېر خطرناک اسلحه لري ډېر خطرناک سیاست لري ډېر خطرناک اقتصاد لري دا خبره موږ ولي کوو دغه وجه دلا چې موږ پر ځل کې د رب العالمین عظمت نشته دي موږ له يهودو سره ډېر اوچت کاری په نسبت سره الله تعالی ټیک د امور پلان چې کوم ایمان ذکر دی اسی وای چې الله ډیر لوی دی او چې زیاده یری راشي به الله زمونږ نه دی یاد وږي دقه دشمنان زمونږ برزلونو کې به لوی ښکاری یره زندان ډیر لوی دی وال ډیر لوی دی قید ډیر لوی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویل دی وی سلف په دا خبره بده غنل چې تاسو د خپل مسلمانانو نورون لور د دشمن د اصله توصیف او عظمت مو بیانوي کدا ټول دنیا کفار راځي شي او موږ تاسو به ذکر اعلان دي کې ګیرم کې دغه به صرف هم دغه خبره چې اخر نتیجه به مرګ مړ بوم کې د مرګ نور څخه خبره بده خو بل مسله موږ سره نشي کولای لیکن رب العالمین د مرګ نور څخه غوړې به موږ سره کار لري زړه د رب العالمین د عظمت نه غټول دکول تاسو سوچ کوا دا څومره زمکه وسمنه دي دا ټول چې سړی راوالي حدیث کې راځي د دې کرسي له نسبت ورې لکه بدشت کې کړای او د دې کرسي نسبت چې کله عرش لو کې نو لکه دشت کې چې کړای پرته او د یو طرف نه بل طرف باندې 50 سره کال د عرش مزله سمو خیل هغه الله چې د عرش پیدا کړي کرسي پیدا کړي اسمانونه پیدا کړي دریبونه پیدا کړي مخلوقات پیدا کړي جنت او جهنم پیدا کړي دي ملائکه پیدا کړي دي پیرین پیدا کړي دي انسانان پیدا کړي دي اوریځ پیدا کړي دي په دې کې بارونه پیدا کړي دي پاره کې به دانی غریر او باد شي قیامت پورې دي مخلوقات لپاره د رزق ذمہوار دي الله به څومره لوی وي زمونږ د دماغ بالکل دغه عظمت نشي کنټرولولې نه لاندې کولې شي د دغه الله سره چې سړی د ځل کې محبت وساتي محبت په قران راځي په منځ راځي په ذکر راځي د الله په نومونو راځي زړه د الله د وړاندې د قیدونه تړلو باندې راځي الله له وخت ورکول باندې راځي د الله د اولیاء سره په نسته باندې راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې راځي د الله لپاره وران او جوړه باندې راځي قران غمګین आवाज باندې وایا هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب راغلي امانت پابندي کوي د وادي پابندي کوي دروغ نه ځان ساته ستا په دې ځل کې چې کړه رب العالمین محبت راغی ته به ګوره دې ته ویل شي ایمان
یو شاعر شعر ویل امام شافعی رحمه الله وتعصي الاله وانت تسحر حبه حزال عمري في القياس بديع وذا خلق لوي شر الله سلام ډیره مینه ده او مخالفت کوي شایبه خبره ده لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع کستا مینه شرط رب العالمین سره وینو پکار دا چې اره خبره ده غمنه لزکه خلق د محبوب اره خبره مني کله چې بدی سره کې د الله عظمت وردنه نشو بیر دشمن پروا مساته اقا محمد رسول الله ملګری شکل د رستم بادشاہ خواله وراله رستم بادشاہ په هغه وخت کې د حیثیت لرو لکه بنن وخت کې روس او امریکا د لوی ملکونو د دنیا په سطح خو چې کله وراله هغه د قالین نه هغه د فوج نه هغه د عظمت نه هیڅ متاثر نشو وی مقصد مسری ویل نخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد بندگان د بندگانو د بندګینو روباسو د رب العالمین بندګی لري پریدو څومره خطرناک خلک دی ودا وکمنګه ونه منو ما دا پیغام تر راور سنور د خپل کار دی خو به بداویل چې کړه دشمنانو دا کجوره په سر باندې لکه دا پایا یو غټ نيزه غټوم بلا د پاسه چې کله پر اسملو 500 ورځې برس وړاندو 500 ورځې تمون څه تکلیف غالي دي معمولی بجلی لاړه شي ګرمي اوه چرته چې موږ روزونه شیله غصب می خراب دي ګور ما روزنی ولیدا الګ از ما خو ګډېره خبره مکوي ما تهجد کړی دي سمیہ رضی الله عنها د وخت په یو پوری تړي بل د بل پوره ابو جهل علیه لعنت په نيزه باندې شرمګا کی وای څومره خطرناک ماشتر رضی الله عنها سره د خپل بشو د ور یو کړي ورته ګرمي کې او پاغي کې ور غورځي کې وشي ودتی جوړی عبد الله ابن حذافه سره سملګری قید شوی دی دشمنان ورته ور کړي ګرمي او هغه کې ایسه ور غورځي ودتی جوړیږي تیلو غړي پکې دی او منګه و شرمنګ دین په خاطر باندې ډېر تکالیف غالي تعجب خو به بویلې ولست أبالي هنا أقتل مسلما على أي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شرم ممزعي اس پروا منی شکل د الله په دین باندې اسما دا بدن ټوټه ټوټش قیامت کې کده الله ما خلو درګم والله عز وجل ما نه پښتنه وږي چې خدای زور ته لبیک رب العالمین سدي کړي دي وېسما دا بدن دی یو جن او بل جن را منډه کې د الله ما خلو درګي او د شي ورته وي چې الله دا کومه وسه واستبه د دې میزان ټوټه ټوټه کی د تاریخ کتل پکار دي به د خپل عمل ته ګوره په دې وخت کې ګوره د ځوانان چې د څومره پراخه وګدي شپې دي او تهجد بر سره کوي حالانکه سره به چې کله ونه کړ سبب ټول ورځ به شړل دا وجه سره چې موږ رسول کې رب العالمین سره مینه محبت نشته ته وګوره کچېرته بل فرج او تقدیر څنګه بار من له ټیکټي او یو جاز رواني کې د شپې 2 بجې سم خیال موږ سره ماقام نه ود شو نیغ بکلک کینو کابل لمزان رسو چر په دلاره کې خطر پیدا کیږي او کله د لاره بنديږي او کله پلانې او اسنه چې به اجازه حرکت وکي وجه دا چې د جاز او د ملک عظمت موږ په دې ځړ کې دي اما د رب العالمین عظمت موږ په ځړ کې بیان لري اسمه تقلیدی مسله ده الله شته او د الله سره مینه فرض ده واجب ده او فلان ده دا د خپل ذات رب العالمین د جمال لړ کول د نور نه ابن قیم رحمه الله فرمایي په دنیا کې چې د څومره حسن دي زی بیان دي قشنګونه دي دا ټول رب العالمین د حسن راکستل شي د نظم الله به څومره حسیني ته به سوچ کوا موږ د مخلوق نه متاثره د مخلوق نه زنانه نه متاثر شو دی مخلوق نه متاثر شو ایست د الله د الله رسول مخالفت موږ شروع کو عبد الله ابن مسعود بزکه ویلي وی شکل دی چانه متاثر شو دغه په حقیقت کې سوچوږي دا چې کله مرشن شنجي په دې بدن کې اوړي راوړي دغه په دې خېټه کې ګندګي را بدن کې زخمی شو د ویني زوی دی نبی بد الله عظمت صبر جوړی کی خو چې یقیني الله نمونه یادول د الله صفاتونه یادول کزمنګ د مسلمانانو په پښتنو کې رب العالمین نمونه څومره دي موږ لا پته نشته شر په یو حدیث کې ورېدلی وینه نه وی یو 50 دی وایا یاره مال یاد نه ده او کچیرته ورته ویلې چې د پلاني ملک فلمي اکټران دی او داغه د لوب هغه لوبغاړي دی غي نمونه ولن دا شنو نمونه تعالی یادي د کلونو مخکې چې هغه مکه کارنامې کړي د پاغي باندې تعالی تفسیر درکې دا وجه سره ابلیس علیه اللعنه زموږ دماغ بند کړي امام ابو حنیفه رحمه الله نه خبره نقل دا ډیره عجیبه دي له تعجب دا کوم خلک ځان له احناف دغه خبره دي ځان له پیش کی لا ينبغي لاحد ان يدعو اچاله مناسب نه دي چې هغه دعا وغواړي الا به مگر د الله په نومونو باندې امام سے فرمایي چې کله یو سړی دعا غواړي د الله نوم بل له وسیله کې پیش کړي خلکو نه پښتنه کوي د الله څخه نومونه مو یادي پنځم نه دی یاد او څومره جنجالونه کو امام درې کړته په مخ باندې لاس طرف کو درې کړته مچام پاکړو پاک نه کړ څنګه شو څنګه نه شو پټګه پکې دیواله پکې نه دیواله الکه دا عجیب مولا دې موږ له سب برابر کړي موږ له چې پنسي پکې روچته کوي دا د شړې له مسلک او مذهب پکې نه یادي ارزه کې الله او الله رسول یادي قران او سنت یادي دې له به د خو پوښ کولاش
خو که پښتنه ته وکړي چې چا سره تعلق ساتي وی حنفي مسلک سره لکه امام ابو حنیفه رحمه الله نه خوشامي دا خبره نقل لا چې انسان د الله نمونه الله له وسیله کې پیش نه کې هغه د سره دعا په کار نه ده ته چې حج لږه دعا لا ته چې قیام الليل وکي به دعا کوي څو نمونه تعالی د الله یې بس شاوه مونږ څنګه یو خبره ما اوریدلې چې مونږ پلانین یو بسو مسله روانه ده انابت ایمان دې ته ویل چې سړی په دې ځکه د رب العالمین انابت ولري الله له انابت سمانا الرجوع من الكل الى من له الكل د ټول مخلوق نه رجوع او رب العالمین له متوجه کېدل من کې غم دار چې مړی راشي ودا کار به زکو به خلک غونډین وای چې ګوردان به مزه باندې به مېدی دي شي وای به باجی شپ دي شي وای او هغه چې سم ټول عمر باندې کې تر کړي د چرته قلبه کړي دا چرته ګټه بجې سره ولې دي بس پینې جامع او سپین پړګي ویلې وګړي تسبیح ور سره کوم خبره چې مونږ وکړو ګور اوس د پلار نه کې دین راټینګو قران کې الله په دې باندې تصریح کړي چې کوم انسان د پلار نه کې بشر روان دي په ورځ قیامت باندې الله د فرعون په صف کې راوچت کی څومره سخت خبرې دي موږ دا خبرې د خلینو روباسو په دې باندې پویګو چې موږ به کوم اندازې له ورشي موږ دشي وایو ټول دنیا دا په یو طرف باندې کا قران او سنت الله او رسول په بل طرف باندې کا کله دې دنیا کې زمنګ پلار دی او که زمنګ نکه دی که زمنګ والده دی او که زمنګ نه ده که زمنګ مشر دی او که زمنګ کشر دی که زمنګ مولا دی او که زمنګ امیر دی د دې قران او سنت سره برابرۍ په دواړو سترګو کې برابر نه هر سړی بخپل کار کوي امام شافعي رحمه الله نے شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره نقل کړې ده ورزن الناس غایه لا تدرک د خلکو خوشحالي د شي هدف دی چې والله کې د شاغ فلارم کنټرول کی په دې جلال آباد دی وړي خار کی دا ټول خلک مو خوشاله ولې شو معاویه رضی الله عنه شکل امیر شو د شام عائشه به خطر ولېګو وې مالې نصيحت وکوي نصيحت دا الله راضي کا اگر کا مخلوق خپش او کله مخلوق درزه کوشش دی وکي رب العالمین خپش او دا بدر نه خوشاله نشي ګوره انابت دا معنا يدور مع الحق هي سدارا یو سړی دغه عمل د حدیث برابر دی یو سړی سره قوي حدیث دی اگر کاغه ډرایور دی اگر کاغه دکاندار دی اگر کا کشر دی اگر کو امید دی او زه ملایم مال دا معلومات نو شوي چې اوس می دا حدیث ولیدو متصل زمونږ کوم په مکه حدیث باندې عمل وکم د شو نو وایم چې زه ملایم او دی او امید دی زه مشر سړیم دی او کشر دی زما ټول عمر په جماعت او مدرسه کې تیر شو څنګه نه خبر ومنم به زما درس ملګری بده شي وای چې او هو ثم د په شو روان شوي دی ویلې شي ایمان من کلک ځانونه تړلې او موږ هغه خلکو چې کوم خبره وکړه تر مرګ پورې به رغنه تیریږي نه اوړه دا معنا نه ده چې کله کوپر کا وکړه اسلام کله خواهش پرستی کا وکړه د سنت معنا ده د احادیث او د الله د آیتونو سره اوړه معنا ده مخکې دی عمل کولو او چې کله تعالی یو بل عمل ثابت شو هغه په قوي حدیثو الته ورشه یو بل حدیث تراغه پاغي باندې عمل وکا بل حدیث تراغه پاغي باندې عمل وکا د ټولو احادیث تطبیق او اخر کې مسله روباسه دي ته ویل شي ایمان دا ایمان دی دا په منګه شته نه ظاهری رب العالمین په وړاندې انکسار الله رب العزت له رجوع دا زړه د شي جوړول لکه رب العالمین د دروازې په هغه درشل او چوکاټ باندې چې د تندې خودلې دا خپل زړه د شي برابر کا زړه اوسې مسکین یو رب العالمین د وضاحت لپاره وی چې کور لري او د دې کور یو چوکاټ دی او په دې چوکاټ کې ځاګل په سجده باندې پروت مزما زړه ورته پروت دی او بکنه ورنه غواړم څومره خوند به د خپل عبادت نه بیاواله موږ د شه بندگی کوو چې سره به الله دی یاد لرونه څوک دې څوک نه لري توکل پر رب العالمین د الله نه یرا د قیامت حساب کله چې انسان د رب العالمین نه یریږي او توکل په الله باندې کوي د کې وس ایمان دی درد الله نه ویریږي د الله طاعت له وړاندې شي دا کله کمیږي او کله زیاتی اسی مثال واورا اهل علم فرمایي د ډیرو انسانانو یو ځکه راځم شي دی به تور مثال لکه زموږ سودا مجلس اې دوی په دې مخه کې ډیرو لال دانه منګي خودلې ده خود شي قیمتي لال دانه ده چې هیڅوک دغه توصیف هم نشي کولای کمی چې حق دی او د دې لال دانه په دې خوا کې یو غشې پروت دی دا دواړه دیو بل سره برابر نه دي بلکې دی غشین تیک ته پکار دا دغه نه پوزه بندول پکار دی وز دا غشیم کې دا او دا دلال دانم کې دا چې بالکل د دې سره هیڅوک په دنیا کې نشي برابر دی او نه هیڅوک تعبیر کولای شي دلته اوس یو څوک اسمه انسانان دي یو قسم د انسان دی چې هغه نه د غشي طلب کوي نه د غلال دانه دانو په ګندګي او تیارو کې پروت دی شرک بدعت کفر دهریت نه لال دانه ته توجه کوي نه دی غشي له ګور چې لکه دام لک شیره د شي نه دی بل طرف د شړې دی لال دانه مولیدله
دا غشې مولیدلو او ګمان راغی چې دا دلال دانه یقیني دلال دانه ده کله کله هغه طلب کوي او کله کله پری دی او کله کله چې داغه اما د دې غشانو په همیشه ور رواني علماء دا خبره ذکر کړی دا ودا وجه صدا اې دې سړي دانیتم خراب دی او د دا کوی شامم خراب ده دو مثال می ذکر کړو لال دانه کې دا غشې کې دا یو قسم ګروپ دار چې نه دله توجه کې نه دله دانو خل جهالت کو واقع دی بل طرف دلال دانه دو بل طرف غشې دی اې دې غشې سره دی سړي ډیر تعلق دی خو بل کله کله ګوري او د شوی چې دا ډیر قیمتي شی خو کار مو سره نشته دریم قسم یو عجیب مثال علماء دا ذکر کړی دی یو سړی دا دلال دانه ګوري الری ځنه خو لیکن دسترګو نظر کمزوري دی دا غوګونیم کمزوري دي دغه جمالم نه ګوري او نه طلبي دا ځان له حیران ناشته چې اوس دې په لولاړ شم کدي په لولاړ شم او څلورم قسم هغه انسان د غشي قدر پیژنې چې لکه دا ډېر به قدر شي دی هغه پری دی بغوز سره وکي او دلال دانه وګوري واغې په ځان وښني او سخت شوقي او وسعالها سعيا د څه کوششونه کوي چې اوس دا څنګه تکته څنګه زو وصول کوم علماء ذکر کړي وي دغه مثال د توحید او د شرک دی د توحید او د ایمان مثال په شان دلال دانی د کفر او شرک او بدعت مثال په شان د هغه ډیرانی غشي اول قسم خلک چې نه دا غواړي نه هغه د تحریر او دویم قسم خلک چې د ګندګۍ سره سخت تعلق دی او بل منی چې داشته خو طلب نه کوي دا مشرک دی او یو سړی چې د لوري نه دلال دانه ګوري خورته خپل نه راځي دا منافق دی او څلورم چې هغه دلال دانه په کش کوي او هغه د غشي نه ځان لري ساتي دا موحد مؤمن دی ته وسګورا چې موږ دې په څومره کش کړی دی په دنیا کې یو اعلانو کې پلاني ځکه هغه ځکه صرف یو کوته غوړي یو ټیم غوړي یو تان رخ ورکول کېږي یو تاجر دی سمو خیال دی چې دغه په دروازه او دغه په دفتر باندې څومره ازدحام او هجومي خو که یو سړی د شوی چې په جمعات کې د قران صحیح درس دی د رسول الله د احادیث درس دی دله به هغه انسانان راځي چې کوم الله دغه توصیف کړي هغه د الله ولا خلق دی لري خلک به کیسه کېم نه چې څه مسله ده او څه مسله نه ده ګندګي د مونږ چې ذکر کړ په مثال کې دا غیر الله بندګي ده او دا جوهر دلال دانه د رب العالمین مینه دا د توحید دی او عقیده به د شلړي چې دا دانه ام دی و دانه ده توحید ربوبیت دا مثال لري د سړی دغه لپاره کوشش کوي دا مثال د توحید د الوهیت دی دغه جمال چې کله سړی پیژني دا توحید د اسماء او صفات دی او شوق او رغبت چې هغه سره سړی سره دا مثال د ایمان دی کوم چرته دې شوق کو مونږ کې ایمان دی او که شوق مو کې نه کو یاد ساده ګورز مونږ ایمان یشته دی نو یې ډېر ناقص ایمان دی خراب ایمان دی وسره شه د دې قیمتي دلال په دانه په باره کې به څو قسمه خلک دي دغه د طلب په باره کې دغه د شوق په باره کې نو دلیل له بدی باندې چې بعض خلک تیز دي بعض متوسط دي بعض ادنا ایمان ام زیتی کې ام کمی کی د بعض خلکو ایمان نشي لکه غره او د بعض خلکو ایمان نشي لکه زری په اندازه د کور په اندازه د غنم د دانی په اندازه د اغوري د دانی په اندازه باندې اې دی وجنه ابو دردار رضی الله عنه ویلي دا ایمان په شان د قمیص ته کله سړی او باسي او کله د قشم به واغوند عبد الله بن رواحه دا ویلي وراشه چې منګه رب العالمین باندې یو صد د ایمان لګ تعجب عمر بن خطاب او موسی اشعری ویلي خسته आवाज غل رلو وې د رب العالمین دا قران منګه ول ولا چې د رب العالمین په طرف باندې زمونږ د زونه والوس ال تروان حبيب بم دا خبره کوله چې د ایمان او نقصان څه معنا مونږ چې کله الله یاد کو دا زیاتواله دی چې کله مونږ دغه په غفلت کې واقع شو دا ګوره به نقصان دی حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي وېزرونه د شیدې لکه یو سپګمې او ګناهونه د شیدې لکه ورېځي چې کله د سپګمې مخې لورېز ودرېږي څه مخې له مونږ لرنا راکې نور راکې خو چې کله دانې نو به دقشن پړقار کوي عبد الله ابن عمر مدا ویلي وې د انسان د حضرت شي زکات زر زر اوړي راوړي ته دا ګمان کوي لکه دیک چې په جوش باندې راغلي دلیل په دې باندې چې ایمان د دې کیفیت نم دی دا کله زیاتیږي کله کمیږي او عقیده د هغه شنم د شکم اول ویلي د محمد رسول الله ملګری په دې باندې ریدل دغه ابو بکر رضی الله بارک راځي ورځ د حنزله سره مخامخ ته پوښتنه وکړه واشنا ولې نه راځي زه منافق شوم ودا څنګه وې مونږ چې محمد رسول الله سره ناس یو کیفیت خو چې د بچو سره کینو به بل کیفیت هغه دا مشره خو من کوم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاړ یا رسول الله ودا شي حال نه و ساعه و ساعه زما سره چې ناس وې د شي چکور لاړې هغه شي ک التم د شي برابر شي لکه دل د شي برابر به خو تاسو سره ملائک ګوره به لاسونه ملاوي نو کله کله زموږ په ایمان کې ترقی نشي کله نقصان ابن ابي مليكه فرمایي
چې ما د محمد رسول الله دیرش ملګری من د ټول په ځامن یې د شمن منافقان نو موږ د سره پروا په ځامن نه لرو حسن بصری فرمایي چې کم سړی په ځامن د منافقت په باره کې نه یریږي پوهه شبدي باندې وشم د قلوي منافق دی حدیث کې رسول الله فرمایي ودا ټنګ ټکور د نفاق په دې ځل کې د سره ټوکۍ لکه څنګه چې د وبدا فصل لا ټوکۍ او حدیث کې دام راځي چې کم سړی الله نه یادې دا ګوره منافق دی او رسول الله فرمایي زناکار زنا نه کوي د کې ایمان پاتې شي یعنی معنا دا کیفیت بدليږي را بدليږي وس راشه دا کیفیت د ایمان په څه شي باندې خرابېږي اول په بد اخلاقی نبی کریم علیه السلام فرمایي بد اخلاقی و د ایمان د شي خرابې لکه څنګه چې د مړګونه سړی په دې عاصله بنور واړي بد اخلاقی دا معنا من چې وځي کې وو خلق خپي او چې ورک شو خوشاله شي او نیک اخلاق دا من چې وځي کې وو خلق خوشاله او چې ورک شو به خپکی وشه ګورای دویم تکبر چې بسړی کې راشي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ته دا یو حدیث وګوره ځان لکه د عمل په کوا لا يدخل الجنه جنت له داخل نشي من کان فی قلبه د چا په زړه کې چې د ظریف اندازه باندې تکبر شي عبد الله ابن عمرو بن العاص ټول ورس پم دی وژن تکبر څه معنا خلق سپک ګڼل دا تل څنګه نغوا کېده کدا سي په چرته فمن کې مونږ څومره خلکونه لکه لره چې ما سره په ډوډۍ نه کېنی دا ډېر فقیر سره دی غریب دی رسول الله فرمایي وي د ظریف اندازه چې دا ستا په زړه کې موجود شي الله به تا جنت له داخل لږي ته اوس ګورانو سوچ دا زیات غفه شپه ولي دا زیات خبره د خلکو سره زیات اختلاط زنانو سره زیات اختلاط زیات خوراکونه زیات خوبونه د رب العالمین د ذکر نه غفلت بعضی سخت مرزونه چې سړی به صبر شي فتنی دا به زیات بحثونه اې دې تصویرونو سره محبت دار سړي ایمان خرابوي منګه دله سم کار ویلې دي بعض کتابونه مطالعه کول بعض رادوګان لغونه کې خودله بدعت سستوبه ټول عمر په دې دنیا کې لګول چې څنګه مال لا جمع کم د ملګرو انډیوالانو سره سیاحت او الته به ګناهونه کوله څنګه ټکوره به په دې مجلسونه د دې وجنه خو محمد رسول الله فرمایي د سړي د اسلام د خوبایان نه لوی خوبایدا دا چې به په دې کار کې ځان گیر نه کی من ټول عمر به په دې کې ځان ورلاندې نو کچیرتا دا ګناهونه په من کې موجود شي زمونږ ایمان زیاتیږي او خرابېږي او کني به طریقې په طرف باندې راځي نو نن منګ ویلې چې په 300 خو کې اساسي بنیادی خو هغه عقیده د ایمان او د عقیده په مابین کې موږ فرق ذکر کړي ایمان کې زیاتواله کمواله راځي هر چې عقیده د هغه کلک پر رب العالمین باندې سړی به ولري الله رب العزت موږ تاسو له سي عقیده او قوي ایمان را نصیب کړي